لغمان مرکز او ولسوالیو سلګونو اوسیدونکو د یوې سترې ولسي غونډې پر مهال د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. نن د دوشنبې په ورځ د تلې په 28مه نیټه د لغمان مرکز او ولسوالیو سلګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو، ځوانانو، مدني فعالانو، سیاسي احزاب او ګڼ شمېر اوسیدونکو د یوې سترې ولسي غونډې پر مهال د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. په پیل کې د لغمان ولایت مرستیال والي الله شهزاده مظلوم یار په خپلو خبرو کې د دغې ولسي غونډې له جوړونکو د مننې سربیره په قطر کې د دواړو لورو له مذاکره کوونکو څخه غوښتنه وکړه چې د ولس غږ واوري او له دې فرصت څخه خورا ښه استفاده وکړي. هغه په لغمان کې د وروستیو ټولو پیښو شهیدانو ته د مغفرت دعا او ټپیانو ته د عاجل شفا هیله وکړه. نوموړي په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې اوس دوی په کوم نوم جګړه کوي، په داسې حال کې چې هیڅ بهرني پر وړاندې دوی ښکیل نه دي. د ټولو څخه د مخه هغه دوستان چې د غونډې ترتیب او تنظیم او انسجام یې کړی دی، او هغه دوستان چې بیرون زمونږ او ستاسې د امنیت تامین کړی دی، او تاسې درانه حاضرین چې تکلیف او زحمت یې ایستلی دی دلته راغلي یاستئ د یوې مهمې غونډې دپاره چې هغه د نظام ملاتړ او صلح او اوربند دی. تاسې ټولو ته د الله تعالی نه اجر درته غواړم، خدای هم سلامت او عزتمن ولري. کومه غونډه چې نن جوړه شوې ده او په دې ټولو لوحو یې درته لیکلي دي چې سوله کې خیر دی، راځئ د ولس غوښتنو ته لبیک ووایئ او اوربند غواړو. داسې به هېڅ افغان او پښتون ونه کړي چې د صلح دپاره په ټغر راټول شوي او ناست وي او هغه د صلح هغه ابتدایي او مقدماتي کارونو په جریان کې خپلې جګړې ته بس ونه وایي. زه ستا په حال باندې افسوس کوم، خو معلومداره خبره ده چې بل چا لمسولی د بل چا بړیسې او اجنټ او اجري د هر څه نه تېر شوی. اوسه پورې د دوکه په دې خلکو ته ورکوله چې بهرانیان راغلي دي او په دې ملک کې موږ د خارجیانو او د امریکایانو مقابله کوو او جهاد دی. اوس خو تاسې ټولو ولس ته ثابته شوله چې خارجي او امریکایي وتلی دی. اوس په چا باندې ډس کې او څوک دلته ځورې. اوس خو تا د امریکایانو سره مخکې د دې نه چې د خپل افغان ورور سره کښېني، تفاهم سره وکړي، استمزاج سره وکړي، په دې دردونو او ناخوالو سره تصمیم ونیسي چې څه به کوو، او ووایي چې ګذشته رسولوات اما سلف یو د بطلان او د ایکس خط پې کش کوو، راځه چې سره کښېنو سره نه و. څه مشکل دی؟ قانون اسلامی دی، دین و شریعت دلته نافذ دی، 5 وخته مونځ شته دی، اذان کېږي دلته، ختمونه د قرآن کریم کېږي، قانون اساسی اسلامی دی. کم ځای کې که فرق احیانا نه ویل کېږي، مشکل ستونزه کښېنه په دې ټغر را سره، هغې کې به تعدیل به راولو په ګډه او په شریکه باندې. دا زمینه خو تا ته مساعده کړې ده، خو تا هماغه د دغه ورور یوه خبره دې ټینګه کړې ده چې ما چې د امریکایانو سره کومه فیصله کړې ده او تفاهم مې امضا کړې ده، زه هغه غواړم. او جلالالمآب جمهور رئیس او هغه دوستان چې په قطر کې ناست دي د مرکزي حکومت هیئت، هغه تا ته وایي چې راځه په قرآن او سنت باندې فیصله کوو، او ته وایه چې نه په امریکایانو سره مې چې کومه پرېکړه کړې په هغې فیصله کوو. ای د بصیرت خاوندانو، تاسې ناستو کسانو ته ویم، تاسې او خدای دا فیصله قابل د منلو ده؟ نه ده د منلو که نه، د منلو هغه ده چې په قرآن او دین او شریعت او سنت باندې فیصله کېږي. ښاغلي مظلوم یار د دې ولایت له ولسونو غوښتنه وکړه چې د نظام پایښت او ملاتړ دې وکړي او له خپل حکومت سره دې هر ډول مشورې شریکې کړي. د قرغیو ولسوالۍ د قومونو او ولسونو د شورا مشر حاجي شامرد خان هم د جګړې له ښکېلو خواو څخه ژر تر ژره د اوربند غوښتنه وکړه او دایمي سولې رسیدو لپاره د هڅو یادونه وکړه. ورونو، سوله ته عمومي ضرورت ده، سوله باید راشي،
او سوله موږ غواړو موږ ښه او بد پیژنو موږ طالبانو ته وایو چې راځئ ورونو نور د خدای نه وډار شئ او راځئ په واقعیت سوله وکوئ دغه کوم انفجارات چې تاسو په دې ولایتونو کې کوئ دلته امریکایان نه مري دلته زمونږ بچي مري زمونږ خویندې مري زمونږ میندې مري زمونږ بچي مري ډېر یو بد حالات ده دغه حالات هېڅ افغان ته د منلو وړ نه ده نو موږ په طالبانو باندې غږ کوو چې د کوم معاون صاحب وویلې چې د امریکایانو تړون منې او خدای او قرآن او شریعت نه منې خو ته یې ځان ته مسلمان وای ته ځان ته مجاهد وای ته ځان ته عالم وای راځئ خو د شریعت په رڼا کې کښېنو د علم په رڼا کې کښېنو د قرآن ته کښېنو چې قرآن څه وایي سوله باید ادمي راشي هغه په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې نور دې په دې ولس رحم وکړي او د نورو په اشارو دې خپل خاوره وطن نه ورانوي په دې غونډه کې قومي مشر معلم تورجان سحاق ملک حضرت الله بمبار فیضان الله پټان ملک آصف هوتک محمد نعیم سباون ذبیح الله نیازی او ګڼو نور ویناوالو د اوربند او سولې غوښتنه او د جمهوریت نظام څخه د دفاع په موخه خپل غږ پورته کړ ولسي وګړو په دې لویه غونډه کې وویل افغانان له جنګ جګړو ستړي شوي نو ټولو لورو ته پکار ده چې ژر اوربند وکړي په دغه ناروا جګړه کې تقریبا په زرهاو په میلیوناو ځوانان زموږ شهیدان شول او نن د 40 کالو وروسته که د ابتدا نه راواخلو د صلح دپاره یوه زمینه برابره شوې دا یو عظیم او تاریخي فرصت ده موږ په دواړو ښکېلو خواو باندې غږ کوو دا د ولس تقاضا ده دا د هر سپین ږیري ځوان کونډې یتیم او د دې وطن د هر وګړي هیله او آرزو ده چې په دې هېواد کې یوه دایمي صلح راشي د یو آزاد خپلواک اسلامي نظام خاوندان اوسو د خپل د تصمیم ګیرۍ صلاحیت په خپله ولرو په خپل منځ کې سره کینو د خپل ورور ومنو او د خپل مشکلات د صلح او د تفاهم د لارې نه حل کړو په دې باندې موږ او تاسو ښه سر خلاصېږي او خلاص ده 40 کاله چې په یو ملک کې اینې تویېږي همدومره بس ده په دې 40 کالو کې زموږ کونډې یتیمان له فقره ډک انسانان همدومره بس ده زموږ په ملک کې دا کانډواله وران کلي توسه جوړ نه دي همدومره بس ده زموږ یو اصله افغانۍ خور یو اصله افغانۍ چې دا خارج ته ځي د خارج د غرب قانون په ځان مني همدومره بس ده دوی پر وسلوالو غږ وکړ چې نور د افغانانو له وژلو لاس واخلي دغو سلګونو ولسي وګړو قطر کې د حکومت پر مذاکراتي پلاوي او طالب استازو غږ وکړ چې د شخصي ګټو پر ځای د هېواد اساسي ګټې په نظر کې نیولو سره په پوره حوصله‌مندۍ ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي دوی د جمهوریت نظام څخه دفاع وکړه او پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې نور دې د پردیو لمسون نه مني او په خپلې خاورې ولس دې رحم وکړي ولسي وګړو وویل اوس افغان ولس تر بل هر څه سولې او امن ته اړتیا لري او په کار ده چې دواړه اړخونه یو بل ته اوږې ټیټې کړي او د سولې راتلو لپاره له زړه کار وکړي د دغې غونډې ویناوالو دغه راز وویل چې د لغمان قومي مشران دیني عالمان د ولایتي شورا او ملي شورا له غړو سره به یو ځای یو کمیټه د سولې لپاره جوړه او له وسلوالو طالبانو سره به له نږدې خبرې وکړي په سوله کې ژوند ده په سوله کې خیر ده په سوله کې مینه ده په سوله کې اتحاد ورورګلوي یووالی اتفاق ده په سوله کې انکشاف بازسازي او بیلابیل نور پرمختګونه دي موږ او تاسو سوله غواړو دایمي اوربند غواړو له جنګ څخه ستړي یو دغه صلح چې موږ او تاسو نارې وهو په مجلسونو کې او غواړو یې دا که څوک موږ ته خیرات راکوي پیسې راکوي یو بل شی راکوي خپل ځان ته دې ورکړي د الله کتاب ته دې رجوع کې د دې دونه مخلوق غږ دې څوک نه اوري
د الله کتاب ته دې رجوع وکړي که د الله کتاب مني په طرفینو باندې زما غږ ده په دواړو خواو باندې زما غږ ده که د الله کتاب مني نو د الله په کتاب کې ورته وایي چې والصلح خیر که دا خیر باید ویې مني باید د خلکو اوازونه واورېدل شي د خلکو غږونه واورېدل شي او د صلح ته لبیک ووایي او دا صلح نن په افغانستان کې چاته پکار دی ورونه زه تاسو نه پوښتنه کوم آیا دا د جمهوریت د دعوګیرو حق ده دوی ته پکار ده آیا د امارت د دعوګیرو حق ده هغوی ته پکار ده که دې ملت ته پکار ده که دا د ملت حق ده تاسو نه زه پوښتنه کوم دا صلح د ملت حق ده که د دغه جانبان دغه جنګیانو دا د ملت حق ده نو د ملت حق باندې د دوی پښې نه ږدي دوی د ملت حق نه غصب کوي او ملت ته د خپل حق ورکړي چې هغه یې غوښتنه همدغه ده چې موږ صلح غواړو صلح د لغمان د مرکز او ولسوالیو دغو سلګونو ولسونو د سولې په برخه کې د ولایتي ادارې هڅې هم وستایلې او ډاډ یې ورکړ چې سولې ته د رسیدو او د جګړې بندېدو په موخه چمتو دي چې هر اړخیزه همکاري وکړي.